شکریه بارکزی ته ولې قومندانه ویل کیږي؟ میړه یې ولې تاوان وکړ؟ سیاف ته یې څه ویلي وه او ولې د خپلې لور له واده نه ناخوښه وه؟ د بارکزی په اړه دا او ډېرو نورو پوښتنو به مو دې ویډیو کې در ځواب شي. نو ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر ولسمشریزې نمایندۍ مخکې قومندانه شکریه بارکزی بیا رسنیو ته راوځي. د افغانستان مشهوره ښځینه فعاله او سیاستواله له څه مودې نادرکۍ وروسته اوس بیا د رسنیو پر مخ راڅرګنده شوې ده. هغې په یوه ناتازه ویډیو کې د خپلو تازه پلانونو د جزئیاتو ترڅنګ د ژوند ځینې جالبې لوړې ژورې هم شریکې کړي دي. مینه تلویزیون یې دلته خپلو لیدونکو ته مهم ټکي وړاندې کوي. قومندانه شکریه بارکزی چې د کابل پوهنتون د هوا پیژندنې له څانګې فارغه شوې وایي د پوهنتون د زده کړو پر وخت له دې کبله چې ټولګیوالو ته به مې ځینې امرونه او قومندې کولې هغوی قومندانه ګڼلم او په دې نوم یې مشهوره کړې وم. بارکزی زیاتوي چې په فزیک او الجبر کې یې مهارت زیات و او پوهنتون نه تر فارغېدو پس یې د طالب واکمنۍ پر وخت د زیاتو ستونزو باوجود نجونو ته د دغو مضامینو د پټو زده کړو زمینه هم برابره کړې وه. د سفارت کیسې شکریه بارکزی چې د طالب واکمنۍ له سقوط وروسته یې د آینه زن په نوم مجله پیل کړه، وروسته د اساسي قانون د تصویب د کمیسیون او بیا د ولسي جرګې غړې شوه. هغې د ښځو لپاره د پراخو مبارزو له وجې ګڼې مهمې جایزې واخیستې. شکریه بارکزی د ملي یووالي حکومت په اوایلو کې تر یو ځانمرګي برید وروسته په ناروې کې د افغانستان سفیره شوه. بارکزی وایي چې د سفارت دنده کې خوشحاله نه وه او څو ځله یې حکومت ته خپله استعفا واستوله خو ونه منل شوه. هغه اوس خوشحاله ده چې دنده یې پای ته رسېدلې او بیرته کابل ته راستنه شوې ده. د هغې تازه فعالیتونه شکریه بارکزی وایي د سولې د اسانه لاسته راوړلو لپاره مې یوه طرحه جوړه کړې ده. ترڅنګ یې بیا غواړم رسنیو ته راووځم. دا مې پلانونه دي که څوک خوشحالیږي که خفه کیږي. له دې سره شکریه بارکزی مني چې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدېدو لیواله ده او په دې برخه کې به فعالیت کوي. له سیاف سره تقابل شکریه بارکزی په دې مرکه کې د افغانستان د اوسني اساسي قانون د تصویب د کمیسیون کیسه هم وکړه او ویل چې په لویه جرګه کې د قانون د وړاندې شوې مسودې ارزولو ته جرګې د استاد سیاف په مشرۍ یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې وه. د شکریې په وینا د دوی کمیسیون نه یو څوک د دغې کمیټې ته د مسودې د دفاع لپاره غوښتل شوی و چې څوک نه حاضرېده او دې په زیاتې لیوالتیا دغې دفاع ته غاړه کېښوده. شکریه بارکزی وایي استاد سیاف سره څوک نه مخ کېده، جرأت یې نه کاوه، خو ما ومنله چې د قانون دفاع ته حاضره شم. کله چې کرزی صاحب خبر شو چک چک یې وکړې او ویل چې اوس کار کیږي. د زوم او لور کیسې یې شکریه بارکزی په دې مرکه کې د خپل زوم او لور په اړه هم وغږېده. ویل فاطمه لور مې 2 کاله کیږي چې د طب د محصلۍ ترڅنګ واده یې هم وکړ. زه یې زر واده ته خوشحاله نه وم خو مخالفت مې هم ونه کړ. د شکریې په وینا هغې له خپلې خواښې سره اړیکې ښې دي او له زوم سره یې هم رابطه له ناندریو نه پاکه ده. د ژوند ملګري یې ولې تاوان وکړ؟ شکریه بارکزی په دغه مرکه کې د خپل ژوند ملګری عبدالغفار داوي په اړه هم وپوښتل. داوي چې د هیواد مشهور سوداګر دی او اوس د ځینو سوداګریزو سرغړونو په تور بندي دی. شکریه یې په اړه ډېر څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د ژوند ملګری یې د دې د سیاسي ژوند قرباني شوی دی. هغې د ژوند ملګري ته په خطاب کې وویل ته یوازې نه یې، تل زموږ ژوند کې ته وطن او خلکو ته صادقه یې، په حقه یې او ټول به ستا حقانیت ته زر یا ناوخته تسلیم شي. شکریه بارکزی وایي چې که دا د هر چا منونکی وی اوس به یې د ژوند ملګري له ټولو بریالیو سوداګرو څخه وی. ګرانو لیدونکو، تاسې د شکریه بارکزی ژوند او کارو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ او د نورو مشهورو څیرو د معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.